بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم. سورونو سوال کړی دی چې په هغه هوټلونو کې چې په هغې کې د خنزیر غوښې پخول کیږي او په مسلمانانو او خلکو باندې خوړل کیږي یا شراب پکې خرڅیږي او په خلکو سکول کیږي، هغې کې مزدوري کول او هغې کې کار کول څنګه دي؟ نو د دې جواب د قرآن او حدیث او په اقوالو د فقهاو په رڼا کې دا دی چې داسې ځای نه اجتناب کول او ځان ساتل پکار دي په حیثیت یو مسلمان، او دغه کار ناروا او ناجایز دی، ځکه چې څوک شراب هوټل کې ګرځي را ګرځي او په خلکو باندې څکي، نبی علیه السلام مبارک په هغې باندې لعنت ویلی دی. حدیث د ابو داود دی، د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرابو په باره کې په څو کسو لعنت ویلی دی. په څکونکي باندې لعنت ویلی دی، او دارنګې په زبېښونکي باندې چې شراب څوک جوړوي او چا دپاره چې جوړیږي، په خرڅونکي، په اغوستونکي، او څوک چې د دې قیمت او پیسې خوري، او وحاملها څوک چې دا لاس کې نیولي او خلکو باندې ګرځوي، والمحمولة الیه او چا دپاره چې ګرځول کیږي. نو په دې ټولو باندې الله رب العزت لعنت ویلی دی د نبی علیه السلام په ژبه مبارکه باندې. نو داسې هوټلونه چې هغې کې دا شی وي او د خنزیر غوښه چې کومه ده هغه په نص د قرآن باندې حرامه ده، او شراب هم په نص د قرآن باندې حرام دي. نو څوک چې دا په دې کې مزدوري کوي او د دې په طریقه باندې لاس ته پیسې راوړي، دا پیسې هم د مسلمان دپاره حرامې دي، او په حیثیت یو مسلمان دغه مزدوري حرامه ده. باید سړی ته اجتناب وکړي او په هغه هوټلونو او ځایونو کې کار وکړي چې هلته حلال خواړه او حلال شیونه پلورل کیږي. وصلی الله علی النبي الکریم وبالمؤمنین.